امریکا افغانستان ته د 6 میلیارده ډالرو په ارزښت وسلې اخلي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. یو امریکایي چارواکي ویلي چې واشنګټن به افغانستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوو وسلو د اخیستلو اعلان وکړي. دغه امریکایي مقام روټیز خبري اژانس ته ویلي چې دا اعلان به نن وشي. پولیټیکو رسنۍ په لومړي ځل افغانستان ته د امریکا د وسلو د دغه مرستو په اړه راپور خپور کړی. تر دې دمه سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جګړن چارلي ډیټس ویلي چې واشنګټن افغانستان ته د لرې واټن ویشتونکي تکتیکي بالستیکي میزایل ورکړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو سره کمنټ کې شریک کړئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.